ملګرو چې په دې پروګرام کې ما دومره راکړه او زه په دې یو خبره باندې زیات فخر کوم چې زه یو داسې قافلې ملګری یم چا چې د دې خاورې خدمت بغیر د څه مفادو بغیر د څه لالچه کړی دی او د دې خاورې خدمت یې خپل فرض ګڼلی دی. زه خاص کر دغه ځوانانو دا یو پیغام ورکوم چې انشاءالله ستاسو په وجه باندې ستاسو په وساتت سره انشاءالله موږ به دا خپل مشران ګټو. زه زیات وخت نه لرم، دا یو څو شعرونه وایم چې د امن زرګې به په لارو کوڅو کې ګرځي، د امن زرګې به په لارو کوڅو کې ګرځي، خو په انسان کې که خویونه د انسان راشي. د امن زرګې به په لارو کوڅو کې ګرځي، خو په انسان کې که خویونه د انسان راشي. باچاخانې یم اورېدی نه شم د دې خبرې، باچاخانې یم اورېدی نه شم د دې خبرې، که ځمکه پورته شي یا ځمکې له اسمان راشي. باچاخانې یم اورېدی نه شم د دې خبرې، که ځمکه پورته شي یا ځمکې له اسمان راشي. او زه د دوکومې نظریې مخالفت نه کوم، زه د دوکومې نظریې مخالفت نه کوم، خو په نصاب کې تاریخ د باچاخان راشي. زه د دوکومې نظریې مخالفت نه کوم، خو په نصاب کې تاریخ د باچاخان راشي. او دغه یو څو شعرونه چې ورځ باچاخاني وي او هم شپه باچاخاني، چې ورځ باچاخاني وي او هم شپه باچاخاني، نوي کل په خوله دې وي ناره باچاخاني. زمونږ په فکرونو کې تقدیس د سرې جنډې دی، زمونږ په فکرونو کې تقدیس د سرې جنډې دی، زمونږ په رګونو کې خوره باچاخاني. پوهېږم نه چې ولې، خو بس زړه مې راته وایي، پوهېږم نه چې ولې، خو بس زړه مې راته وایي چې هر یو سړی اوره خو منه باچاخاني. پوهېږم نه چې ولې، خو بس زړه مې راته وایي چې هر یو سړی اوره خو منه باچاخاني. دا ځکه مې په ټولو کې د قیس انتخاب کړی، دا ځکه مې په ټولو کې د قیس انتخاب کړی، په سترګو کې ما ته ښکارېده باچاخاني. دا ځکه مې په ټولو کې د قیس انتخاب کړی، په سترګو کې ما ته ښکارېده باچاخاني. پر هر هم د بابا د سوچ او فکر سره مل دی، پر هر هم د بابا د سوچ او فکر سره مل دی، د ذهن په کنډول کې پرته باچاخاني.